د نیوز پری چینل لیدونکو سلام په موکړې د نن ورځې څومره مخلاندو خبرونو ته کندهار کې د ماین 14 شپږو مسافرو ته مرګ ژوبله اړولې ده د کندهار نیمروز پر لوی لار پر مسافر وړونکي موټر د ماین 14 شوې ده د راپورونو له مخې پیښه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې اغمال رامنځته شوي چې 404 ډوله مسافر وړونکی موټر له کندهار نیمروز ته پر لار وو او سړک غاړې ته پر ځای شوي ماین ور برابر شوی دی او په پیښه کې یو کس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی کابل کې 2 کسان ټپیان کړي دي په کابل کې د یو مقناطیسي د ماین د 14 له امله 2 کسه ټپیان شوي دي د راپورونو له مخې نن سهار مهال د کابل ښار د 4 امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د مقناطیسي ماین 14 شوې ده ویل کېږي چې په پیښه کې 2 موټر هم زیانمن شوي دي 14 پر لاند کوزر ډوله موټر شوی ده چې ویل کېږي چې د ایټالیا په سفارت پورې اړوند دی همداراز په سیمه کې د اقتصاد وزارت یو کورلا ډوله موټر هم په پیښه کې زیانمن شوی دی په پیښه کې یوازې د 2 کسانو د سطحي ټپي کېدو خبره شوې ده ارغندیوال وایي ځکه عزل شوم چې د ارګ غیر قانوني فرمایشونه مې نه منل د مالیې وزارت ګواښه شوی وزیر عبدالهادي ارغندیوال د ارګ له لوري د عزل مکتوب کې لیکل شوی تورونو ته غبرګون کې ویلي چې پر د لګول شوی تورونه به بنسټه دي او په خبره د ځکه له دند ګوښه شوی چې په ارګ کې د ځینو کړیو پر غیر قانوني فرمایشونو غوږ نه ګراوه هغه نن په کابل کې وی خبري ناست ویلې د شخصي ګټو او یا نور افرادو د ګټو لپاره هیڅ کار نه دی تر سره کړی ارغندیوال زیاته کړي سره لدی چې ولسمشر ورسره منلې و چې هیڅوک به د پچارو کې مداخله نه کوي خو په خبره یې له بد مرغه چې په ار کې وی خاصه کړي په غیر مستقیمه توګه د پچارو کې لاسوانه کوله او میر رحمان رحماني وایي له خلیلزاد می غوښتي چې ژر تر ژره افغان جګړه پای ته ورسوي ولسی جرګې له زلمی خلیلزاد غوښتي چې ژر تر ژره په افغانستان کې د روانې جګړې د پای لپاره اقدام وکړي لیدونکو له ملتمننه ښې چاره